بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو مېلمنو تاسو لپاره تاسو اوریدونکو سلامونه کوم. علیکم. وعلیکم السلام. دا چې موږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او په اسلامي ټولنه کې باید چې اسلامي احکام پلي شي. حجاب هم یو له اسلامي احکامو څخه ده. د حجاب په اړه باندې ګڼ آیاتونه او ګڼ احادیث راغلي دي. چونکه افغان ټولنه بیا په نور نړۍ کې د حیا او د حجاب په اړه باندې یو ځانګړی مقام لري. دا سرازي چې افغانان مخکې لیدل چې مسلمانانو هم ډیر با حیا او ډیر با عزت کیف سره زمونږ تماس پرې شو موږ بحث وکړو په اړه همدا طرح کې تعریف واضح راغلی. هغه تعریف داسته چې هر هغه جامه چې خزینه په کې مستوره وي خو چې تنګ او باریک نه وي، یعنی داسې باریک چې بدن نه ترخکاریږي، لکه حدیث کې هم د اگر اغلی چې دا ډول حجاب باید نه وي. نبی رسول الله والسلام فرمایي چې په آخره زمانه کې به یو قوم دوه ډلې راشي چې ما نه دي لیدلي. یو په هغو کې دغه ډله کې چې ښځې به وي، پټې به وي او لوڅې به وي. پټې او لوڅې همدا معنا چې دوی به داسې حجاب اغوستی وي چې د بدن به ترخکاري او د بدن د غړو نمایندګي به پکې کوي. نو هلته واضحه توګه د حجاب په تعریف کې راغلي چې هر هغه جامه چې ښځینه پکې مستوره وي او خو تانګه او چسپه او نازکه نه وي. دویم بیا د حجاب په ډولونو کې واضحه توګه راغلي دي. مخکې خور ویلې چې دوی خپل دریځ نه تغییر کوي. نه، تغییر مو نه ده کړی. په اول ورځ په طرح تاسو کتلی شئ، په طرح کې راغلي دي چې چادري هم حجاب ده. دغه تور رنګ نه د مهم کار رنګ وي، خو دا اوس چې زیات تور رنګ استعمالیږي په اسلامي هیوادونو کې، خاص کر په عربي نړۍ کې ډیر استعمالیږي. اوس په افغانستان کې هم ډیر استعمالیږي. دا هم حجاب ده. او دغه ټیکرای یا څادر چې په کلیوالو اطرافي سیمو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې کارول کیږي، دا هم حجاب ده. چادر، بورقا او تور رنګ دا درې وړه حجاب بلل شوی. بلکې د تعریف نه ښه معلومیږي چې هر هغه شی چې ښځینه پکې مستوره وي نور، یعنی له دې نه ماتې واقع او بل څوک ځان ته دا حجاب بل ډول کاروي چې خو پکې هغه مستوري، هغه هم حجاب ده. مخ پټول هم پکې دي. و مخ پټول ستاب کې ځکه د قران آیات ده، یا ایه النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. جلباب دي ته وایي چې ښځینه کې له سره تر پښو پټي. ځینو د احناف هغه قول راخسته ده چې په مانځ کې د ښځې مخ عورت نه ده. نو په هغه کې هم دوه ډلې دي. یو ډله دا چې د ښځې مخ دا په عورت کې راځي، او کومه ډله چې وایي چې د ښځې مخ په عورت کې نه ده. خو هغه چې وایي چې عورت کې راځي هغوی وایي چې په عموم وخت کې د ښځې مخ پټ وي الا د حاجت، مګر د حاجت او د ضرورت له وجې چې شرعي ضرورت وي. دا کوم چې وایي چې مخ عورت نه ده، دا په هغه وخت کې ښیي چې د فتنې ویره نه وي او د فتنې مشکل نه وي. دا چې اوس موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه دومره لرې پاتې راغلي یو او ورځ پر ورځ د فتنو زمانه ده. اوس د فتنې امن له فتنې نه نشته. نو اوس خو خامخا باید چې پټ وي مخې. دویم د نړیوالې ټولنې غبرګونونه یا له هغوی سره په واټن پیدا کول دا نشي راتللی، ځکه نړیوالې ټولنې سره موږ دا ژمنه نه ده کړې چې دلته به په افغانستان کې دیموکراسي یا په افغانستان کې هغه ډول قانون چې نړیواله ټولنه غواړي، بلکې نړیواله ټولنې سره دا منل شوي چې په افغانستان کې به داسې یو څه نه وي چې هغه نړیواله ټولنې ته خطر وي او یا د سیمې نورو هیوادونو ته خطر وي. په حجاب کې څه خطر ده؟ په نورو هیوادونو کې بې حجابي جبري ګڼل کېږي. په افغانستان کې په داسې یو ټولنه کې چې اسلامي ټولنه ده او یو کلتوري ټولنه ده، په دې کې عاقب صاحب بخښنه غواړم دغه اندېښنه څومره په ځای ګڼئ چې حجاب د اسلام یو حکم ده. یاسین صاحب بخښنه غواړم، غیر له دې چې حجاب د اسلام یو حکم ده، د افغانانو کلتور هم ده. اوس بیخي په داسې ګرځېدلی په افغانستان کې حجاب چې بیخي لازم وي. نو په داسې ټولنه کې چې نړیواله ټولنه په دې باندې غبرګون ښیي، دا بې ځایه ده. په فرانسې سره بې حجابي زغملی شي. په هندوستان کې یو محصله چې مکتب ته یا یونیورسټۍ ته ځي په حجاب کې د هغې مخه نیول کېږي، هغې کې نړیواله ټولنه هېڅ غبرګون نه ښیي. او په افغانستان کې په حجاب کې همدانن د اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی او د افغانستان لپاره سفیر زموږ له وزیر صاحب سره ولیدل. د حجاب تعریف چې کله هغوی ته وشو، د هغوی هم قناعت په دې باندې وشو. بلکې بدبختانه دلته ځینې رسنۍ داسې شته چې هغوی کوشش کوي چې هغه څه نشر کړي چې د نوي حکومت او نوي نظام په اړه باندې د خلکو واټن ورسره رامنځته کړي. د هغوی په دې باندې اطمینان وشو چې دغه ډول حجاب چې تاسو وایي چې یا د بورقا وي یا د دا حجاب یا د ټیکری وي، دې خو
ستونزه نشته او هغه ته په واضح توګه باندې همدا هم ویل شول چې له هند سره او له فرانسې سره دا منل کېږي په افغانستان سره هم باید چې ومنل شي په دې کې نړیواله ټولنه هیڅ خبرګون نه کوي لومړی سر کې به خامخا یو څه اورېدلي هغه څه چې واقعیت نه وو هغه به خبرګون کودلی خدا چې واقعیت ورته ورسېږي هیڅ خبرګون لري ونه چې راغلي زنه خو اند داسې ویل چې دا بستاسي د رسمیت پیژندنې چارې لا هم ورسته کړی ما ویلې چې دلته د زینو رسنیو لاره غلط تعبیر شوی وو دلته یوازې بورقه حجاب بدل شوی یوازې چادري حجاب بدل شوی چې دا واقعیت نو په طرح کې ارڅ واضح دي الته په واضح توګه باندې راغلي دي چې بورقه حجاب د تور رنگ حجاب د رنگ نه د مهم او دغه ټیکرای حجاب د بلکې لدینه اخوا یو خورکی زموږ ځان لپاره داسې یو شی جوړوي چې په کې مستوري هغه لومړی به دا وایم چې زموږ حکومت واقعا هم شموله ده که چېرته یو څوک له هم شموله او افغان شموله څخه دغه تعبیر لري او دا تعریف لري چې دوستم په حکومت کې نشته یا امرالله صالح په حکومت کې نشته یا بل په حکومت کې نشته دا د هم شموله او د افغان شموله تعریف نه ده بلکې هم شموله او افغان شموله ته چې افغانستان ټول اقوام پکې راټول وي او ټول خلک پکې راټول زموږ په حکومت کې هم دا اوس ټول اقوام راټول دي تاسو یې عبدالسلام حنفي صاحب ترکمن ده نور همدار از د ازبک شته پکې زموږ په حکومت کې ترکمن شته تاجک شته پکې پښتانه شته پکې نورستاني شته پکې د هر قوم خلک همدا اوس زموږ په حکومت کې موجود دي همدغه ته افغان شموله هم شموله وایي که د یو چا تعریف له افغان شموله او هم شموله نه دی چې دوستم امرالله صالح خو عاقب صاحب دام یو ناندریزه مسله دام د سره خل نه مني نړیوال د سره نه مني موږ وکتل وسم نن هم غوونه پورته شوی دي راته ویل شي چې دغه حجاب په تړاو باندې فکر کې اجباري للاري که خلکو ته توصيه وشي راځم تاسو د مکاتب تړلو لپاره باندې مکاتب نه دي تړل شوی بلکې مکاتب معطل شوی دي د تعطیل او د تړلو تر مابین ډیر فرق کوي او څه فرق کوي او د اجباري لپاره باندې حجاب یو فرض حکم دا او به حجابي دا حرام ده یو حکم چې فرض وي په اسلامي ټولنه کې دغه عملي کول هغه هم حاکم ته دا لازم ده چې باید حاکم عملي کړي ځکه د پیغمبر حدیث ته من رأى منکم منکرا فليغيره بيده امداد حاکم لپاره ده چې څوک چې تاسو ته منکر ویني هغه د پلاس معنی کی او به حجابي د یو منکر عمل ده او فیلم یستطيع بلسانه کچې ته طاقت د چا پلاس نو هغه د بجبه کې دا د عالم دنده ده فیلم یستطيع بقلبي کې طاقت نو په زړه د بدوي سي او دا زیاترینه د ایمان درجه د عام سړي لپاره دا هغه په زړه کې بدوي سي نو پلاس معنی کول د منکر د حاکم دنده ده په اسلامي نظام کې خامخا باید حاکم د منکر مخنیوي وکړي قانون لومړیتوبونه ملري کنه کته یوازې اندې ته بګوري وس دا ولګه څنګه کیږي 19 میلیونه افغانانو په تړاو ویل شوی دي چې خوړن لري اړین خوړن لري چې د ورځې وته اړتیا لري هغه برخه کې څه کوي یوازې هم دا یو وزارت د امر بالمعروف نه ده چې امر بالمعروف وزارت هم سیاسي چارې پر مخ وړي هم اقتصادي چارې پر مخ وړي هم نظامی چارې پر مخ وړي هم مذهبي چارې پر مخ وړي بلکې د هر یو لپاره بیل وزارت شته د اقتصاد وزارت شته د اقتصاد کمیسیون شته د تجارت وزارت شته هر وزارت مصروفه ده په دې باندې چې څه ډول وکړي شي چې خپل چارې په سمه توګه باندې پر مخ بوزي د امر بالمعروف وزارت دغه مذهبي چارې پر مخ بول دي او اجبار هم یو مذهبي چارې شته د اسلامي حکم ده ان تاسو به دغه خپل دغه حکم حتمی عملی کوي که څوک مخالفت هم کوي یو اسلامي ټولنه کې په یو داس ټولنه کې چلته اسلامي نظام حاکمي حتما باید اسلامي احکام پلي شي ان دا زين دغه غني چې دغه یو پیغام ده چې تاسو ټولنې نه مرمن لري کوي نه دا نه ده د یوې مرمنې په حجاب کې کار کول دغه د کار مخنیوي نه کوي د یوې مرمنې په حجاب کې لکور نه راوتل دغه د کور دراوتلو مخنیوي نه کوي بلکې تاسو به کتلی همداوس هم په نړۍ کې ډېر داسې خدشته چې غوي حجاب کې خوغي ساينسدانان هم دي غوي حجاب کې خوغي عالم هم دي غوي حجاب کې خوغي اقتصاد پوه هم دي دا څنګه چې حجاب د غشانو سره مشکل دی خو په دې هم سترګې پټول چې به حجابي لسره به خشتون نه درلود دا هم یو ډول تیروتنه بللای شم او دویم دا چې 99% په همدغه هغه کې ویل شوی دي طرحه کې دا زموږ خويندو ته درناوی ده زموږ خويندې به حجاب نه دي بلل شوی په همدغه طرحه کې د خويندو احترام په نظر کې نیول شوی غوي ته یو ډول درناوی شوی افغان مرمنو ته افغان خويندو ته چې دوی 99% با حجاب بلل شوی دي یعنی دا یعنی نن عملا نه نوی نه دي تاسو بللی دی اوازي یعنی زه دا نه وایم چې عملا نه نوی نه دي او چې یعنی دا شمیر دومره لوړ بلل شوی دا هم دوی ته احترام شوی نو فکر نه کې دا یو فیصد چې پاتې کېده
دې برخه کې لګ د حکمت نه کار اخیستل شوی وي دغه ډول نیوکو سره تاسو مخامخ استي بلابل نور ستونزې دي نه همیاشتم زندو کو کدی کې لګ زند راغلی وي نور چارم سم شوی په تدریج سره هم دغه چاره پر مخ وړي وي دا چې نه میاشتې د خلکو په ځهانو باندې کار وشو دلته خو چې په شل کلن اشغال کې د خلکو فکرونه تخریب شوی او د خلکو فکرونه تذکر شوی د به حجابي پروژې او برنامه په کار اچول شوی پیسې د لپاره د ستاره افغان په چیر باندې برنامه دلته جوړې شوی او پروژې دلته په کار اچول شوی د امغه لواجه نامګ نه میاشتې د خلکو په ځهانو باندې کار وکړو وسو ویل شو امدا یو حکمت د امدا مصلحت چې نه میاشتې ورسته ویل شو یعنی تاسو دغه تصمیم قاطع دی وکي د اسلام یو حکم چې هغه فرضي حکم هغه باید قاطع وي کله هم تاسو په رسمیت پیژندنه او نړیوالو سره پاړیکو ناړیکو باندې هم تمامېږي دا څنګه د ماویل مخکام چې نړیواله ټولنه له هر هیواد سره دغه قوانين منلای شي لمخ سره هم باید چې ومني مننه